ورځو کې اسلام آباد نه یو قانون پاس کو وقف املاک بل په نوم باندې او هغه بل هغه ټول صوبو ته توسيع وکړله خیبر پختونخوا کې هم ابل ورځ هغه قانون د اسمبلی نه پاس کو پنجاب نه هم پاس کو سند نه هم پاس کو هغه قانون کې څه لیکلي دي هغه قانون کې لیکلي دي چې څومره ځمکې په پاکستان کې خلکو وقف کړي دي جماعت ته وقف کړي ده مدرسې ته ځمکه وقف کړي ده قبرستان ته وقف کړي ده جنازګاه ته وقف کړي ده تبلیغي مرکز ته وقف کړي ده د دین مدرسې ته وقف کړي ده دا ټول وقف ځمکې دا برالګي او په پټوار کې به د کمشنر اوقاف او د ډیپټي کمشنر د دواړو په نوم باندې په پټوار کې دغه انتقال دا بکی بیا کمشنر اوقاف او ډیپټي کمشنر صاحب هغه خود مختار دی کو کم د مدرسې محتمم د تبلیغي مرکز امیر صاحب د جنازګاه او د قبرستان متولی صاحب د مسجد امام او خطیب صاحب هغه د دین انکار وکړو حکومت برالګي او یومیه بنیاد باندې په پد باندې 1.5 लाख روپے جرمانه شروع کړي تر 3 میاشتو پورې کو دې تیار نشو نو یومیه بنیاد باندې 1.5 लाख روپے حکومت ته طرف نه جرمانه د 3 میاشتو برا جمع کیږي او کو فرض کا اغا چا ورکولې نشوله دغه مسجد د طرف نه دغه مدرسې د طرف نه دغه جنازګاه د طرف نه دغه قبرستان د طرف نه په تبلیغي مرکز کې یو کس د سينو چې په کروڑونو روپۍ دغه جرمانه ډکه کړې وي بیا به ډیپټي کمشنر صاحب را لګي د جمعات د غزمکه باندې اعلان کوي بیا به ډیپټي کمشنر صاحب را لګي دغه قبرستان دغه جنازګاه باندې اعلان کوي بیا به په تبلیغي مرکز باندې نیلامي کیږي د کلی یو زورور مټور سړی برازي او په نیلام کې با د قزمکه اخلي داغه خوخه ده د جمعات مناري ورانی مارکیټ په جوړي داغه خوخه ده پلازا په جوړي داغه خوخه ده سینما په جوړي داغه خوخه ده کور په جوړي داغه مرزي ده داغه ملکیت ده او چې چا د خپل ځمکه انتقال هغه د ډیپټي کمشنر صاحب او د کمشنر اوقاف په نوم باندې وکړو نو د دین ورستو به بیا سي زما محترم ورونو چا چې غاړه کې خودل نو اغي د پاره به سي اغي د پاره بدای امام مسجد تبا چټي راځي تب د دې مطابق تقریر کې د مدرسې محتمم صاحب تب نصاب راځي تب دا نصاب په مدرسې کې پڑھاوي د تبلیغي مرکز امیر صاحب تبا د وعظ او د نصيحت چټي راځي تب نن په شب جمعه کې په تقریر کې دا الفاظ وي د دینه بهر با یو لفظ دا به بهر کېږي نه زما محترم ورونو دا قانون به حیثیت د قانون دا اوس موجود شو او دا په ټولو صوبو کې او په مرکز کې راغی مونږ چې کله جاړو چې قانون ساز اسمبلو ته علما لګي نو خلک زمونږ نه مني زما محترم ورونو نن خبره راغله او دای د چا په دباو باندې کړی دی د دې قانون په ټایټل کې لیکلی دی چې FATF فاینانشل ایکشن ټاسک فورس دا یو بین الاقوامی د بدمعشانو يهوديانو اداره ده دا دغه په دباو باندې موږ د قومي اسمبلی نه دا قانون منزورو